بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی اودس وکړي په کامله توګه اودس وکړي ښه اودس وکړي او بیا دا کلمه وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الله سبحانه وتعالی به د دغه اوداسه او د دې کلمې په برکت د جنت 8 دروازې درته خلاصې کړي چې په هره دروازه ځې ننوځې ننوځه. سبحان الله. په یوه اوداسه باندې تا ته د جنت 8 دروازې خلاصېږي. دا روایت دی، دا موږ ځانه نه وایو. بل روایت کې راځي امام بهقي رحمه الله نقل کړی دا روایت په تاسو کې که څوک دا غواړي دا زده کړي که څوک دا غواړي چې د شهادت مرګ دې د لاسه کړي هغه دې همیشه په اوداسه باندې واوسه همیشه په اوداسه باندې واوسه چې کله دې اودس مات سو فورا یې کوه فورا اودس کوه بیا اوداسه مه ګرځه. په دغه حالت کې کله چې تا ته ملک الموت راسي او ستا سا کاږي ستا روح کاږي کله چې تا ته مرګ راځي په دا حالت کې ستا دغه مرګ د شهادت مرګ دی. یعنې ته چې په اوداسه ګرځې د شهادت مرګ لاسه راوړلی سې زما د هغې اودس مات کړي بیا 3-4 ګنټې بیا اوداسه ګرځي بیا چې کله لمونځ کوي کله یې لمونځ بیا اوداسه کړي او کله بیا په یاد سي اودس وکړي سره ولاړ سي. ګورې مسلمانانو علماو ذمه داري دا ده چې د هر عبادت اهمیت بیان کړي. انشاءالله د دې باره به موږ تاسو د لمانځو د اوداسه طریقې مسایل فضیلتونه به بیانوو 1-2-3 بیان په هفته کې انشاءالله پر دې باندې تر څو چې دا زموږ مسلمانانو ګټه واخلي. الله پاک جل جلاله دې د اوداسه توفیق راکړي. ګورئ د اوداسه فضیلت موږ بیان کړي. کوشش دا وکړئ په ښه توګه اودس اول زده کړه. مولوي صاحب ته ورسه مولوي صاحب څنګه اودس وکړم د اوداسه طریقه څنګه ده انشاءالله په 2 دغه کې به د اوداسه طریقه هم درته وایم. بیا به انشاءالله موږ تاسو د دې ټول ثوابو مستحق الله سبحانه وتعالی ګرځي.